زلګي حساب تور نه والا زمانه یو غم حساب تور نه والا خدای پاکه دا کسان چېرته کې خوشحاله کې چېرته کې خوشحاله کې ملګرو د داسې خلکو چې سافټویر اپډیټ شي نو بیا دغسې چغې وایي او جاړي او بیا وایي ما سره د انصاف وشي او دا دې وشي. لکه که زه وګورم دا د پښتونخوا هغه خلک دی چې د دیو په میلیونونو فالوور دي او کم فالوور چې دي هغه ما او تا چې کم دی هغه فالو کړي دي. لکه که مونږ داسې وګورو که یو سړی راشي او چېرته ښه خبره کوي که چېرته د معاشره کې د اصلاحاتو خبره کوي دین علاوه نور څه خیر ښېګړې خبره کوي نو د هغه سړي به په فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب باندې دونه فالوور نه وي لکه څنګه چې د دې کوکو موکو د لیکم فالوور دي. که تاسو وګورئ سلیم کوکو یو مشهور کس دی هغه خلکو جوړ کړی دی د هغه چې کم فالوور دي. بیا واجد کوکو یو د دې څه نوم داسې دی څه ایلیکس دی او که څه دی د دې چې کم فالوور دي لکه په میلیونونو د دې فالوور او د هغې نه چې کم دی په لکاو روپۍ ارنینګ کوي. اوس څه چل شوی دی چې دا چغې وایي نو دا هم داسې ډرامې ټایپ قیسې جوړوي او د هغې وجې نه هغه ځان په ټرینډینګ کې راولي چې آیا په ما باندې خلک ویډیو جوړه کړي زما کم دغه چې دی خلک شیر کړي ویډیو او د هغې وجې نه زه نور هم مشهور شم. نو د بده مرغه چې کم دی مونږ هغه شیونو باندې هغه کم کمنټسونه پې هم کوو. لکه که تاسو د دې د ټیک ټاک اکاونټ ته ورشئ او کم کمنټس پې وګورئ نو ټول پښتانه لګیا بس نایس او دا او دا هلکه دې لکه څه چل کړی دی د پښتنو له څه ترقي ورکړله نور څه د خیر ښېګړې کار یې کړی دی داسې د سپوږمۍ ته ختلی دی چې تاسو هغې ته داسې کمنټسونه او داسې کوئ. نو د بده مرغه نن سبا که مونږ وګورو کم ځوانان چې دي هغه هم داسې طرف ته د کوکو ټایپ خلکو طرف ته را روان دي او را روان وخت چې کم دی نو الله دې خیر کړي ځکه چې که دا حالات نو را ټول خلک چې کم دی هغه به په دقې پسې روان وي ځکه چې پیسه ده پکې. که بل پیډ ته تاسو وګورئ کې پیسه نشته نو په دې کې چې کومه پیسه دیو ته میلاویږي نو خلکو له هم خوند ورکړلی او هغه په هم په دې طرف باندې روان دي. بس الله تعالی دې په مونږ باندې رحم وکړي. دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کوله انشاءالله بله ویډیو کوم میلاویږو. الله حافظ.